چې خالق برحق د کل واړه خلقت ته بس هغه احد الله رب العزت ته او د ثنا هدي معلوم نه دی ساجدا د ثنا هدي معلوم نه دی ساجدا حقیقت ته حقیقت ته حقیقت ته د دوی خدای په نامه چې بخون کې مهربانه دی ډیرو ګرانو قدرمندو شاعرانو ملګرو او راغلو ډیرو زیاتو درنو ملمنو د دې نننۍ دستوري کومه چې د سواد د نوي کل د زلمی شاعر شیرزاده ساجد د دویمې شعري مجموعې شغه د مخکتنې دستوره ده. زه ستاسو کوربه ظفر الناس تاسو ټولو راغلو مېلمنو ته د زړه له کومې نه هرکلی وایم. زمونږ د دې دستوري وړاندې نشست په هغې کې به ملګري د ساجد صاحب په چغه کتاب باندې رڼا اچوي، په هغې کې به مقاله نګاران ملګري مقالې وړاندې کوي او نظم لیکونکي ملګري به خپل نظمونه اوري او د هغې نه پس به بیا راغلي ملګري چې کوم د بهر نه راغلي دي نو په هغې کې به د مشاعرې وړوکی شانتې نشست هم کوو انشاءالله. زمونږ د دې دستورې صدارت په د پښتونخوا یو داسې شخصیت چې د هغه نامه یقینا د ستعارف محتاجه نه ده، یو ډېر لوی دانشور پوهان محقق ښاغلی پرویز شاهین صاحب کوي، هغوی تشریف راوړی دی. زه هغوی ته خواست کوم چې راشي او د صدارت کرسۍ سنبال کړي. ښاغلی محمد پرویز شاهین صاحب. عزتمندو ملګرو، د پښتو ژبې بې بدله شاعر زمونږ او ستاسو د زړونو درزا، زمونږ او ستاسو د زړه آواز، د پښتو آواز، د پښتنو آواز، قدرمن مشر محترم میلمه چې زه د هغه په شعرونو باندې ډېر په درناوي سټیج ته راغواړم، ښاغلی رحمت شاه سایل صاحب زموږ سره د دې دستوري مشر میلمه دی، هغه تشریف راوړی دی او زه د هغوی په دې شعرونو راغواړم. خوښ د پښتونخوا په میږتون یمه پښتون یمه، خوښ د پښتونخوا په میږتون یمه پښتون یمه او خاورې به مې وایي چې پښتون یمه پښتون یمه، خوښ د پښتونخوا په میږتون یمه پښتون یمه، خاورې به مې وایي چې پښتون یمه پښتون یمه. زه ادراک د خپل تاریخ له خپلې فلسفې لرم، زه ادراک د خپل تاریخ له خپلې فلسفې لرم، زه د خپلې خاورې افلاطون یمه پښتون یمه. او څوک چې سود مې په بل نشي خپله یو بسره خاوره هم، سود مې په بل نشي خپله یو بسره خاوره هم، زه ګوره په دې عقله قارون یمه پښتون یمه. سود مې په بل نشي خپله یو بسره خاوره هم، زه ګوره په دې عقله قارون یمه پښتون یمه. او دا چې دې همه دنیا خوړلی وخت په وخت یمه، ښکلی یمه خوږ یمه ترسکون یمه پښتون یمه. ښاغلی رحمت شاه سایل صاحب هغوی ته خوښ مې زمونږ ټول ډېر درانه عزتمن میلمانه دي. زمونږ د ملګرو ځینو ملګرو له چې هغه یا خو د مسافرۍ ژوند کوي وطن ته راغلي دي او یا د عمر په لحاظ د پوهې او تجربې په لحاظ باندې زمونږ د دې دستوري اعزازي میلمانه دي، نو موږ د هغوی هم د زړه له کومې نه د راتلو ډېره مننه کوو. په هغې کې فضلي سبحان عابد صاحب دی، اقبال شاکر صاحب دی، ګوهر علي ګوهر صاحب دی او زمونږ دا ټول درانه ملګري چې څومره راغلي دي د زړه له کومې نه یو ځل بیا موږ د دې د راتلو ډېره ډېره مننه کوو. د پروګرام باقاعده آغاز د الله تعالی د لوی نوم نه کوو.